د مرګرو د مشرانو د هدایاتو مطابق جناب مولوی صاحب سعید الله حماد صاحب نن دلته د مسؤول په صفت باندې مقرر شوی ده او تاسو ته معرفي کیږي. د معرفت مقصود دا وي چې مشران ملګري یا هلته هغه موظفین ملګري دا وکړی شي چې خپل مشر په تمامه معنا وپېژني، یوازې په دې نه په صورت بلکې په سیرت باندې هم وپېژني، په د هغه په وړتیا په انداز باندې هم وپېژني او د هغه په کامله معنا باندې اطاعت و د هغه سره مرسته او کومک په کامله معنا وکړي. نو موږ هیله لرو چې څوک هم دلته دي، که هغه مسؤلین دي، که هغه موظفین دي، که هغه مشران دي، که کشران دي، چې د مولوي صاحب سره په څنګ کې اوږه په اوږه په دې مسؤلیت کې ودرېږي تر څو دغه دروند بار د مولوي صاحب د اوږو نه سپک کړي. ځوانان مو داسې قربان کړل چې هغو په سرو د هغو په تنو باندې پښې کېښودې دې ته رارسېدلي یو. نو که نن موږ په دې خپله وظیفه کې غفلت کوو یا په دې مسؤلیتونو کې غفلت کوو یا خدا ناخواسته دا مسؤلیتونه د موږ هغه فطري صفت چې کوم غرور په انسان کې پیدا کوي دا به موږ خیانت کړی وي. الله دې موږ تاسې د دې حالت نه وساتي. الله دې موږ تاسې دا هر څه د الله د رضا دپاره وګرځوي. د مولوي صاحب محترم سعید الله حماس په باره کې دومره خبره کوم چې ګورئ دغه ځای چې کوم دی په دې وزارت کې چې کوم دی مهم ځای څومره مهم دی دغه نه مهم ځای زه بل نه وینم. مولوي صاحب ماشاءالله عالم سړی دی، با تجربه سړی دی، داسې نه دی چې نن د کور نه راوتلی دی بس نه دلدلي. الحمدلله د امارت په صاف کې چې کوم دی په مختلفو ځایونو کې پاتې شوی دی، مشرانو او کشرانو سره بلد دی، د دې مجاهدینو دردونه د دې ملک دردونه مشکلات ورته معلوم دي. انشاءالله تعالی دا خدای ته دا امید دی دا ټول دی دوا کړي چې څومره همکاري ورسره کولی شي، خصوصا د متحت مامورین چې کوم دي د دوی کوم پاتې کېدلو اراده ورته لري مولوي صاحب، هغو ته هم دا خبره وکړه چې مولوي صاحب پوره همکاري وکړي په دې کار کې.